سلامونه. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دې وخت را رسېدلی چې وسلوال طالبان جګړه ودروي او په واقعي ډول د سولې خبرو ته حاضر شي. نوموړی زیاتوي طالبان د سولې پرته بل انتخاب نه لري. د سپین بولدک چمن ترمنځ لویه لاره له تېرو 11 ورځو راهیسې د پاکستاني حکومت له لوري تړل شوي. د کندهار سوداګر وایي پاکستانیان هر کال د تازه میوو فصل کې یاده لاره تړي چې افغانان میلیونونه ډالر تاواني کیږي. په کونړ کې د یو لاریون په ترڅ کې دیني علماو او د جګړې قربانیانو له طالبانو سره د روسي مرستې غندلي او له ګاونډیو هیوادونو یې غوښتي چې په افغانستان کې د مداخلې څخه لاس واخلي. ولسي جرګه وایي په کورونا د ځینو وکیلانو اخته کېدل نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو خنډ نه ګرځي. دغې جرګې ویلي وکیلان به د دوبي له رخصتي وروسته نوي کابینې ته رای ورکړي. او په پاکستان کې د دیني علماو شورا په اسلام آباد کې د کلیسا د جوړولو ملاتړ کړی او غوښتنه یې کړې چې د هیواد په اساسي قانون کې مذهبي لږکیو ته ورکړل شوي حقونه باید باوري جوړ کړل شي.